اولا خبره دا ده چې زما خپله فطرت دا د مشري مې خوښه نه ده، ځکه مشري بوج دی او تکلیف دی او ذمہوارۍ نه دي. نو که په دې نه زه بیان کوم چې ماله شهرت میلو شي، نو شهرت دا یو عذاب دی. شهرت بالکل زمونږ اکابرینو زمونږ اسلافو رد کړی دی، ځکه زمونږ د دیوبند اکابرینو یو عجیبه تاریخ دی چې سړی مطالعه کی خوښ کړی چې هغوی کوم عمل دی نو قسم دی هغه عمل د صحابه و عمل دی عاجزي. نو شهرت دا د عذاب دنیا ده، او چې څوک په دې عذاب کې مبتلا شوی نو دنیا او آخرت دواړه تباہ و برباد دي. او کوم خلقو ته چې الله رب العزت شهرت ورکړي هغه اسم خدای پاک مشهور ګرځولي. واقعا د هجرت کې سو خبرې تاسو ته مخې ته به راځي او سوچ به ور باندې کوو. واقعا تاسو مخکې جمعه باندې دې ته راورسېدله چې د ام معبد چیلۍ بغیر پیو او وچه وه، بیماره وه، معذوره وه، د نه تلو د وجې نه چې طاقت پکې د تلو نه و نو د سفر او د سرن نه پاتې وه. تاسې دا مو اورېدل چې مور د معبد هغه هم معذوره م او بیماره وه، د عمر په اعتبار سره م د غټ عمر خاونده وه. یو شاعر شعر دی که یو سړی د معشوقې مخ ته د معترض په شکل ناست وي نو د معشوقې د مخ د چهرې نه د کتو هېڅ خوند نشي اخیستلی. خو که عاشق په دې نیت ناست وي چې واه زما د معشوقې قدم ځان ته یو خوند کوي، ادا د خبرو ځان ته خوند کوي. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ به فرمایل نور الله مرقده درس بخاری کی هغه به ویل ګورئ دا د مجنون او د لیلا واقعه داسې خیالي واقعه نه ده، دا په تواتر ثابته ده. په تواتر دا چې ډیرو خلقو په مختلفو طریقو سره خدا واقعه را نقل کړې ده. امام اصفهانی په دې باندې مستقل یو کتاب لیکلی او په سند سره نقل کړی دا واقعا. نو مجنون د دنیا د یو ښځې نه متاثره شو، نن د هغې دا خبره بیانېږي. خلق وایي مجنون واقعا باقعا دي کتابونو کې شته دی ښه وی یاره یو ځلې د لیلا کور ته روانو، دا مې د شیخ د خولې نه اورېدلي درس بخاري کې. مجنون د لیلا کور ته روانو، اوښه باندې سور شو او اوښه یې نوې لنګه شوې وه. حضرت شیخ به دا هم فرمایل چې ټول حیوانات د خپلو بچو سره مینه کوي ښه، ټول حیوانات چې څومره دي په خپل بچي باندې قربان وي. دا کب نه دی، کب دې کې یو عجیبه صفت دی. دا د کب بچي نور کبان خوري، نو چې کله وای دې کب بچو ته بل کب متوجه شي نو دا کب خپله خوله وازه کی او ټول خولې ته تیر کی. او خدای پاک دا طاقت ورکړی چې دا د دې په دې خېټه کې په دې پوکاڼۍ کې پرته وي، خو چې کله هغه ښکاري کب د دې نه پناه شي ټوف بې اخوا لړه کی. او د یو عالم نه مې اورېدلي، دا مې د خپل شیخ نه دی اورېدلي، وایي د کب دا عادت ته کله نه شروع شو، وایي دا چې کله یونس علیه السلام ته پناه ورکړې وه، وایي خدای ورته ویل چې تاسو زما د نبي حفاظت خپله خېټه ګرځولې وه، اوس بس تاسې بچي په تاسې باندې محفوظ په دې خېټه کې ساتم. زه روح دی زما خو ډېره خوښه ده که دنه مخکې مې الله ته علم دی والله اعلم. خو دې ځای پورې یونس علیه السلام یو کب تیر کو، د دې کب پسې بل کب راغی، دا کب هغه تیر کو،
که ظلمات لفظ راغلی دی نو یوه تیاره د شپې وه، یوه د کب د خېټې وه، یو د کب په خېټه کې بیا د بل کب چې دا ټول کب د هغه په خېټه کې و. نو چې کله الله رب العالمین دې کب د یونس علیه السلام حفاظت وکړو، نو الله د دې کب حفاظت د یونس علیه السلام د برکته وکړو. وایي چې کله هغه راووتو نو یونس علیه السلام د سمندر غاړې ته کو، د سمندر غاړې ته او پوکې خپل وکړو، یونس علیه السلام د سمندر په غاړه واچو، بدن د هغې نازکه شوی. نو الله رب العالمین د کدو پاڼه ور باندې زرغون کړه، ځکه حضرت شیخ به فرمایل په هره پاڼه باندې مچ کینی، خو د کدو په پاڼه باندې مچ نه کینی. دا خدای پاک دل یو شان ورکړی. د هغې بیا ځان ته فلسفه ده به چې مولوي صاحب واقعه د هغه روانه کړې بل طرف ته لاړې چې په دې دا مچ ولې نه کینی. یونس علیه السلام واقعه درته نه بیانوم، واقعه د دې بیانوم چې نسبت ته کتل پکار دی، صحبت ته کتل پکار دی. نو صحبت همیش د چا سره کوي؟ د صلحاو سره. او په صحبت کې نیت خالص ته الله رضا لټوي چې خدای په دې عمل ما ته خپل رضا راکړي. ځکه شپږشتمه سپاره کې راځي الله رب العالمین فرمای اے نبی که دوی تا باندې خپل اسلام ګورګوري سنډي چې ګوره ما اسلام راوړو تا سره ملګری ما، نو نبی علیہ السلام ته الله وی دي صحابو ته دی ووایه چې زما احسان په ځان ومنئ چې ما درته اسلام در نصیب کړلو. صحابه د دې نعمت نه خبرو او همیش د الله حمد او ثنا ادا کول. دی وجه نه هر صحابي به چې عمل وکړو به الله ته جړل، څومره د عمل نه بعد هیڅ پروا نه وي. د دې مرګونو ته حیران یم، اکثر بعضې مساجدو کې دعا وشي بس همدا سړی روان شي د خدای بنده لږ دعا وغواړه. دا عبادت منځ یو عمل دی، عبادت دی، او د هر نیک عمل نه بعد دعا غوښتل دا د انبیاو طریقه ده. چا در باندې روټۍ وخوړله دعا ورته وغواړه، چا درته جامې درکړي دعا ورته وغواړه، چا در سره بل احسان وکړو دعا ورته وغواړه. نو بعضې خلک وایي نه ریا کې راځي، بس وایي د زړه معامله ده. تا خدای پالوا موړ که د امام الانبیاء علیه السلام شونډو مبارکونه د ام معبد دپاره څه ووتل، لږ سوچ پکار دی. نو دې وجې واقعات یوازې بیانول نه پکار، او دعا کې څه فلسفه پرته ده. نو په دعا کې فلسفه دا پرته ده عزیزانو چې کوم سړی دعا ډېره کوي دې کې عاجزي ډېره راځي. تاسې دا سوچ وکئ. بس بعضې خلک دعا داسې کوي، دا طریقه د دعا نه ده. امام مسلم حدیث راوړي دعا کې لاسونه پورته کول برابر د سینو نیول، د زړه برابر لاسونه نیول، او ستا به یقین دا وي چې زما دې وخت دا چاچی الله ته کولو دي، دې وخت زما منګلې د عجز نه ډکې یو کچکول مې جوړ کړی الله تا ته پیش کوم. الله عالم دی، یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور ونحن اقرب الیه من حبل الورید. دا زموږ عقیده ده. اذا سألك عبادی عني فإني قریب، زموږ عقیده ده. خدا کچکول جوړول سرداری کونین جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد توی چیلی کی پیشتا کنا ورتوی مورو پلار میں در نقربان شاہ چیلی کی پی نشتا دا کمزوری چیلی دا پٹولو چیلیو کی پاتی چیلی دا تللے نشی دا پیو ساروی دا معبد پلار بوتلی دی سرنتے بوتلی دی میرا کی دی منگ سرکور کی توام نشتا. فہیر رضی اللہ تعالی عنہ واپس راغ ورتوی مورو پلار میں در نقربان شا چیلی وچا دا ہشت دینا ورتوی پرانی زیا چیلی دا پڑی نرا پرانی استلاو نبی علیہ السلام مبارک میں لاس مبارک دی سرنیز دی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
زمن کتابونو لیکلی دي چې بسم الله ار یو کار کې ویل سنت عمل دی. یو د دین پورې خندا به نه کوئ. څه به نه کوئ؟ بعضې خلق واقعه به تقریر کې خبره کوي او زه هم داسې نه یې پکار. یو چاته ویل تو عام راته راوړو، هغه ورته ویل چې زه چې درغلی وم ستا تو عام کم نو زه به ته ډېر راوباسم. هغه ویل ما تا ته ویلو چې بسم الله پوه تا بسم الله نه ویلو، زه دومره لوښی راوباسم بغیر بسم الله یې خوره که دې خلاص کو د ذمهوار یم. دا ګوره ټول د دین پورې خنداګانې دي. داسې واقعات ما اورئ، داسې مثال ما اورئ. زه وایم چې یو دا ټول جهان سمندر دا په یو دیګ کې واچولی شي او دا ټول کاڼي دا غوښه شي او د الله د خوا نه برکت پکې نه یو انسان ته کافي کېږي نه. دا غلطه خبره ده. الله بسم الله پورې خندا مه کوئ. ها نو بعضې خلق گپ لګوي، خدا گپ غلط دی. بسم الله کې الله برکت اچولی. چیلۍ کې پی شته نه؟ جواب راکوي چې شته پکې؟ چیلۍ جوړه ده چې چیلۍ بیمار هم ده، پی هم پکې نشته، وچه ده. نو دو برکت یو ځای شو. یو برکت د بسم الله دی او بل برکت د صاحب بسم الله جنابی رسول الله دی. لاس مبارک وړاندې کو، شونډو مبارک باندې وی بسم الله الرحمن الرحیم. د چیلۍ تینا را ډک شولو، سرداری کونن مبارک میں وی لو خیر وړی. لو خیر آغے آغا ام معبد توی غٹ لو خیر آکا اوڑو کے لو خیم راکا و غٹ لو خیر آکا. دا ام معبد یقین او ایمان جوڑ دے، صحبت دا رسول اللہ ورت ملاو دے. فوراً لائے مزیدار لو خی غٹ روڑ لو، سرداری کونین تے مخی تکی خودو. سرداری کونن مبارک میں د چیلۍ په یوتی باندې لاس کی خودلو. آغا سینه را ډکه شوله، لوښی ډک دی، بل لوښی راوړه، بل لوښی راوړو. سردار کونن مبارک میں ورته وی انتظار وکئ. اے ام معبد اس کا د دینه پی اس کا دینا مسئلہ را اوتلا چی ار وقت با انسان پا خپل نفس باندی خپک دی او د بل د نفس خیل بساتی. نئی ابو بکر صدیق تا ورکڑا، نئی پی فہیرہ تا ورکڑا، نئی پی خپل اسکلے پی ام معبد بوڑی مور تا ورکڑلا. ام معبد پی وہ باندی شنڈ کی خودلی، پا مڑا خیٹا باندی پی اسکلے. سردار کولین ورطوی مڑا شولے، وی بالکل ز برابر شما. ورطوی اے فہیرہ دینت شروع کا بلا مسئلہ دارا اوتلا چی امیر با پخپل زان باندے تقسیم کئی خوبل بوڑان دی کئی زان برستو کئی، زان برستو کئی. دا زمانگ وزیران ندی وی پوٹنو کی میں 10 کروڑ روپی لگی دلی دی. لنبے با دا خزانے نخپل اسم کے اخلما زان بڑا کوما بے کپاتشی تاسل برور جوڑو ما. نبی با سوی پکی تور مبلین بوی درے بارانو نباد برور واپس را اوپر سیگی. دا حال دے زمانگا دانن زمانگ دسمک ہے چا اللہ برکات واغستل. یو روڈ پکال کی 10 زلی جوڑی گی. دا حال دے زمانگا زیو زیت اتلم بیان تا دیر خالاقا پا آغا طرف رتاوا. نو موت مالیر دا خو ستاسی خدرنا علاقہ دا پل ستاسی ولی نشتا تاسی وڑی تکلیف کی. موت ویجی دا خو 3 زلی جوڑ شوے دے. مال خلق او بو وڑے دے چا 3 زلی جوڑ دے نو بیا با بو وڑے دا بس چل شوے لاندی با مضبوط نو. موت ویل نجی سرکار کاغذونو کی دا 3 زلی مکمل شوے دے. زمونگ منبرانو بانے ہوئی دا اللہ رحمو کی قسم دے چی دی اہل وے دی با اوٹ پس بے تا نرات للے خواہ. دا آیات ساتھ ہوئی گورا پا خدای قسم دے چی دی اہل وے
دی به تا نه اوټ نه غوښتو چې ما ته اوټ راکا، تا بدله اوټ ورلو چې دا اوټ والا شاه به ته زما امیر شه. غم دا دی مونږ په دې غم مبتلا یو چې مونږه قوم هم را باندې پوی دی. یو ملګری و هغه ما ته دا خبره ډېره کوله، و یاره بس خدای دې داسې خدمت راولي چې ستا خدمت وکړو. موږ هم داسې وویل ښه دی نو. بیا چې کله مشر شو زه ورپسې ورغلم، مال موږ له پلانکي ضرورت دی. نو هغه ما ته په جواب کې ویل ویل چې تاسې به د قوم نه 50 شناخت کارډونه برابر کړي، هغوی به راوړي. بیا به ما ویل ښه ویا، ما ویل ښه تا ته خدای هدایت نصیب کړه، اوس چې 50 کارډه زه برابروم تا ته یې راوړم، دیشي نه به تیر شو. شاید هغه نه خدای په ښکلی برابر کړو، یو غیرتي مسلمان برابر کړو. 18 شمسین الحمدلله چې لګېدلې، دا د درې نه یو غیرتي ځوان قسم دی په مخې پوره ګیره هم نه وه راغلی. دلته راغله روټۍ سره موږ سره روټۍ خوړله، دال هم پخ کړي په ورځ ما ته اوس هم یاد شي. روټۍ وخوړله ویلې څومره شیره او مالبه دونه بس دی کافي دي. یاد ساتئ ګورئ ښه چې تا ته به شیشې تا ته په کارډونو لګوي او اوټونو وخت چې ته راځي وایي های های په تاسې مې زړه دردېدلی دی، وایي ډېر زیات در باندې خبر دې علاقې ته وګوره او دا دومره پسمانده پاتې ده او دې کې دا سهولت نشته او دې کې دا سهولت نشته. زه پاس کړم تاسې به وګورئ چې د دې خشته کورونه مو خلاص کړم، بیا داسې غم به درته پیدا کړم چې به یې خلاصولی نه شي. نشته، الله دې رحم وکړي. وجه دا ده چې په خپل نفس باندې امیر خپله ده ایښودلې. امیر وی چې اول زیم اول، او دا بعض خلق وی اول ځان دی او بیا جهان دی. محبوب فرمای نه اول جهان دی، ته د هغه نبی پیغمبر امتی. اے فہیرہ اب اس کا پی اس کا ځان موڑ کا. فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پی وی ما اس کلے. بیا صدیق اکبر تے وړاندې کړې. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اصرار کولو زما مور او پلار درنه قربان شاته اس کا وینا حق ستا دی، هغه هم پوی اوس کلی. بیا د هغې نه بعد محبوب مبارک داسې اخوا بلخوا ولیدل. نور څه خو به دلته ګوان کې نه پاتې، که دلته څوک ګوان کې پاتې چې هغوی مخکې پی اوس کی. ام معبد داسې ورته ګوري چې دا لا څرنګه شخصیت دی، دا څرنګه انسان الله پیدا کړی. بس په دې سترګې ورته اوښکې را روانې دي او چهره انور مبارک ته ګوري. محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم پی اوس کلی، لوښی ډک پاتې شو. محبوب مبارک روان شو. ابا معبد راغی، د دې ښځې خاوند راغی. لنډو کې به هم پوه کړم د زوی نامه د معبد، ام معبد مور د معبد، ابا معبد پلار د معبد. چې راغی چې ویې لیدل صیبه چیلۍ نه داسې خوشبویي روانه ده او تر و تازه ده، او فوراً ورته ام معبد پی راواغستلې. وګیو چیلۍ خو ما سره دي لنګې چیلۍ، تا دا پی د کوم ځای نه راوړې؟ ورته وی ای خاونده څوک په دې لار راغی مکې مکرمین روانو یثرب ته تللو. درې ملګري وو، یو د هغې نامه ابوبکر صدیق وا، د بل نامه فهیره وا، او چې دا څوک د برکتونو غونډۍ وه د دې نامه محمد بن عبدالله وا. دا خو هغه نوجوان نه چې قریش کې پیدا دی، هغوی ټول دې تنګۍ او نی پرېږدي، په کلي کې نه پرېږدي، دې ښېګړې کوي او هغوی ورسره بد کوي. و یاره خاونده نور پرېږده، خو د ځمکې په سر باندې ما داسې حسین او جمیل انسان لیدلی نه دی. حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه وی د حشر میدان لبه خلک خپی، حشر میدان لبه څوک سوي خپه به وي. حشر میدان وی زه به غلی غلی خاندم ځکه چې د خپلې معشوقې زیارت په کومه. چا چې دنیا کې ځان د معشوقې تابعدار ګرځولی، هغه د حشر د میدان په عذاب نه دی وی چې کله به چې د خپلې معشوقې زیارت او ملاقات وکم. الله دې موږ او تاسو سره د محبوب ملاقات په خوب کې را نصیب کړي او الله مو د محبوب مبارک شفاعت نصیب کی. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ملاقات نه بعد د ابا معبد په زړه کې دا شوق پیدا شو. ورته وی اے بی بی نور پاتې کی ګناه،
دلتا منگ سکو منگ بزو عزیزانو پلار باند روان دی خو سرداری کونین مخ کی دیں دلتا مینس کی یو واقعہ بیانو ما یو بیان شوی بلا پاتے دا اگا واقعہ داد سراقہ بن مالک پیغمبر علیہ السلام پسی راوتے و انعام دا پارا نبی علیہ السلام تا صدیق اکبر عرض کی یا رسول اللہ سراقہ راغے اسبان دی سور دے زمنگا اطلاع باور کی سل اخانستا و زما پسر باندی نام دی نبی علیہ السلام دعا کی یا اللہ بد دعائی اکڑا یا الہ العالمین دا سراقہ اسپس مکہ باندے انیسا گرفتارے کا امام بحقی رحمت اللہ علیہ او فتح الباری دوارا دو روایت نقل کی یو روایت دادے چد دی اخاتر زنگنونو پورے خخشوا فتح الباری لکلی سیرت ابن حشام لکلی وی دغا اخا دخسینی پورے زمکی انیولا اس دغا اسینی پوری زمکی انیولو سراقہ پی برسور دے نبی علیہ السلام تے آوازو کو اے دا اللہ پیغمبرہ واللہ ترشتونے نبی ستا ملگرے رشتونے دے منگتا دعاو کا زمادی دخدے پزاد قسم ہوئی زبستا راس شا تخکارا کو منا لاس مم کار نکے بدن مم بے حس شو نبی علیہ السلام دعاو کڑا یا الہ العالمین سراقہ و سرلی اللہ محفوظ کا سراقہ ورطوئی ماتا یو کاغذ راکا او کاغذ د پاس اولی کچے تما معاف کرے تما سکڑے سمی کرے دیرو خیار دے او خیار بولی نوی دا آغا سراقہ دے عزیزانو نبی علیہ السلام دعا اکڑا صدی خیل دے ماتا تعلیم پا واقعہ کے دار آگے سوک در سربت کی مقابلہ کی بور سرا مقابلہ کی بور سرا دا زما دا نبی سنتی صد خیل دے زما قاضی بابا رحمت اللہ علیہ تفسیر کی فرمائل وہ ایک دننچا فطرت داوے موسیٰ علیہ السلام والآردین قارون تے بد دعا اکڑا یا اللہ قارون پس مکہ دننکا قارون اسمکی تلان دے روان دے موسیٰ علیہ السلام مبارک میں تے مخواڑ نرا اڑی غصہ دے ورطا قارون تبو برباد شے زما د دین پورے د خندا اوکڑا لیکن زما نبی می د قارون پشانتی بدعائی ورتن کی زما نبی زما پیغمبر وی یا اللہ دعا د اکڑا خدایا دی ما تزرن راسی یا اللہ تی دسمکی د عذاب نخلاص کا سراقہ ور تراغے ما تخطرا کا خط باندی اولی کچ ما سراقہ معاف کرے دے خط باندی نبی علیہ السلام فہیرت ہوئی تو ورت اولی کا فہیرہ لگے دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخوان اولی کل چھ سراقہ زما دخوان معاف تے عزیزانو تاریخ لکلی دی سراقہ لاڑو مکی مکرمی تا ابی جہل ورطا راغے چاورتا ویلی اس سراقہ تلے در رسول اللہ قتل پسی انعام بوڑی سراقہ چکل راغے ابی جہل ورطا راغے ورطا وی اے سراقہ اے دا مالک زویا انعام دی واغستو کنا اگورتو یا ابا الحکمہ زمادی دخدے پزاد قسم ہوئی واللہ زمادی پر رب دا کائناتو قسم ہوئی کم واقعہ چی ما سر تیرا شلا او تا دا پیغمبر لی دلے وے تا بم وربان دی ایمان راوڑے وے سا ابی جہل ورتوی چپشا واقعہ بیان وما خلقو کی با انقلاب راشی سچ دلی پٹے اساتا سراقت گورا عزیزانو تاریخ اڑان دیزی ورپسی لسم کال دا مکی مکرمینا پیغمبر علیہ السلام فاتحان رازی مکہ مکرم فتح شلا سردار کونین مبارک می تپوسن کول پلان کیس شو اور چاہتا پوستے کولو قسم دے زمان نبی دا نغواری سوک دے زمان دو توری لاندی جہنم تا ارسیگی زمان نبی نبی الرحمہ طولوے صلی اللہ نبی الرحمہ
زما محبوب بارک رب ایمان لی گلے اے زما حبیبہ مگر رحمت میلی گلے د پارا د عالم نہ سراقم پا عالم کے راغے سراقہ لاڑو یو طرف تے زان ڈڑے تکو ولی دیکھ خو اغا کسان براغلی وی زما حال بورتا معلوم وی ما دا رسول اللہ پسی تورا گرزولا ما دا رسول اللہ پسی منڈی والی ارو چاہتا پتا دا سراقہ زان ڈڑے تکو سردار کونن میں جعرانی تلاڑو چیر تلاڑو جعران اغزے دے خلق زی عمرت کئے 70 پیغمبرانو داغی جماعت نا عمر کرے دا جعرانی تمی سرداری کونن لاڑو عزیزانو زماد نبی سنگنا لسکسان انسوار دی خواہ لسکسان انسوار دی خواہ لسکسان انسوار شاتا لسکسان انسوار مخکے محبوب می پمینس کی دڑیوی پشانتے نا دنور پشانتی پڑکی گی احرامو نے اتڑلو او بید جورانی نرا روان دی سراقہ یو خواہ بالخواہ گوری پا کملار میں معشوقی تور شما عزیزانو یو ڈلکی ورن نوزی دان سوارو زوانان تی تپوس کئی سوکے سکے دا نبی علیہ السلام خواتا وی اغوی پرین خود لما بے بلی ڈلیتا حتی تردی چی چار چاپی راتاوی دلما او چاپر خود لمنا داد نبی عاشقان دی عزیزانو سراقوی سرداری کونن اشارو کڑا وستاد شان قربان شم اے نبی سمرلوی مقام اللہ در کڑے دے زکا اللہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زماد نبی شان تگورا زماد نبی اخلاق تگورا او مخکراشا سراق پا منڈر آگے او سرداری کونین تی پرچ ورکڑا سرداری کونین میں فوراً پرچی تگوری او سراق نیلا سنا چاپیر کڑل ورتوی اے سراقا من قریش تو وعدی خلاف نکو منی سروی مرا بیاوی زمان نبی وی واللہ منقدہ میراس کی پاتی دا چو وعدہ خلافی کونا تمنگ معاف کڑی سنگ کی نبی علیہ السلام انیولو دے وجن علماء فرمائی وی سراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکل سرداری کونین دے پس سفر تلیو سراقہ نبی علیہ السلام مدینی طیبہ کیو بیماری رالا دنیانا امام الانبیاء چلاڑو سراقہ تچاویل اے سراقہ تچی پچا عاشق وی ستا معشوق دنیانا لاڑا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغی وقی دسل اخانو دغی وقی دپنزوس و گڑو مالکو سراقوی زمادی پر بلا یزال قسم وی کب ما بید مال مختکتلی ما ولدا ٹول مال د سرداری کونین پسی صدقہ شوا ایتا محبت وی ایتا منہ وی نبی علیہ السلام صحابہ کا خلق نہ دے قسم دے ایمان درے ورزی چی مطالعہ کی بس سڑے حیران شی دا سراقہ واقع ہم اس زمخ کی نبی علیہ السلام روان دے ہجرت دے اے سراقہ واپس راگے سلاسترا نغلل برید اسلمی دا دیر شہسوار اور دیر بہادر انسانوں پا عربوں کی دا 70 کسان برابر کر سو کسان 70 کسان برابر کر وہ زب سر روڑم دا انام با ویزا حاصلوم وہ زمان دا نبی اخلاق من مطالعہ کری ندی زدی حضرات تویم بار بار چرونو زمان دا محبوب دا طرف دیر مطالعہ کی خلق تیوائی ما دا محبوب مبارک فطرت دا سے دے اللہ دے رحمو کی منخوب لاڑو پادشو ایسا منکڑل ما دا خکولی پیغمبر فطرت تا گورا صلی اللہ علیہ وسلم برید اسلمی سرد اویاو کسانو لاڑو پیغمبر علیہ السلام مبارک پسی دی دوران کے سردار کونین
نږدې شوی دی مدینې طیبې ته، خو دوی ډېره جلدي وکړه ان چې ځان یې ورسولو چې پیغمبر به رانه مکې مکرمې مدینې منورې ته به نه دننه کېږي. دی قصد او اراده وکړه. 70 کسان یې پوه کړل چې کله درته ما اشاره وکړه بس د غشو باران به جوړوئ، پرېږدئ به نه. وایي ډېره ښه ده. ملګري ټول سواره شو په اسونو باندې. سردار کونین مې یو ونې لاندې تشریف فرما دی. آی هاي د دومره قوم نه محبوب مبارک د مسافرۍ ژوند تېروي، د پردیسۍ ژوند تېروي. هغه مکه چې ټولې د تره زامنو او د قوم په قبیلې باندې رنګ ده، لیکن هغه نن د ونې لاندې لاوارثه دغه وخت کې پروت دی. بریده فوراً هغوی ته ویل داسې چل دی که دا مونږ ژوندی ونیسو نو بیا به مونږ دپاره دا ښه وي چې په کم انداز مونږ دی قتلو، هسې بیا قتلو. نو تاسې به ما ته ګوري چې ما دله کله اشاره وکړه نو زما به نښه دا وي چې ګوته مې داسې کړه نو د غشو باران به شروع کوي، که مې لاس داسې کو نو معنا به دا وي چې بس ما ونیولو او ځان راځي غشي ارس برابر کی بس اوچتو بی. دا نخی نشانی ورته ورکړي. الله اکبر. محبوب مبارک بریده را ورسېدلو. سردار کونین ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه عرض کو پلار او مور در نظما قربان شاه بریده راغی. کسان چار چا پیر منگ نه ولاړ دي، نه تورشتا نه زغرشتا. ز پدی نه ما چې زب مرشما، فهیروی پدی نه ما چې زب مرشما. یا رسول الله پتا خپکیګو الله نه دعا وغواړه. سراقه اسپس مکبانی دنن لاړو دعا وغواړه چې الله مو د دینم خلاص کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ولیدل، چهره انور مبارک ور باندې سترګې مبارک د بریده په سترګو باندې پرېوتلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته ګوري، بریده حیران حیران ګوري. توره داسې نیولې دا توره لاندې روانه ده. د تورې سر لاندې راغی. سرداري کونین تېنه تپوس کی ته څه وکړي؟ ورته وایي زه بریده یما. صدیق اکبر ته مخ راواړ. سردار کونین ورته وی ای زما د غارې سور یارا بس بریده خو یخ دی زمونږ دپاره ښه فیصله وشوه، ښه ښکلی کار وشو. بریده یخ دی زمونږ دپاره یخه فیصله وکړه، زمونږ دپاره یې ښه فیصله وکړله، زمونږ په باره کې ښایسته فیصله وشوله. د بریده د خوان بریده نورم توره لاندې لاړه. بیا ورته وی د کمې قبیلې نه یې؟ ورته وی د اسلم قبیلې نه یما. محبوب مبارک مې ورته وفرمایل ای ابو بکر صدیقه منګ هم سالم د ده نه شو، دی زمونږ نه سالم پاتې شو، دې ته زمونږ د خوا نه امن شو، هغه نه مونږ دپاره امن شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تی تپوس کوي کمې قبیلې سره تعلق ساتي؟ ځکه اسلم قبیله غټه قبیله ده. وی سهم قبیلې سره بس وی ستا په حق کې ښه فیصله وشوله. بریده اسلمي ورته ناست یا خو ولاړو. ورته وی ته څوک یې؟ ته م راته ځان وښایه. چا ته وی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه وی؟ ته څوک یې؟ ته څوک یې ځان راته وښایه. ورته وی انا محمد بن عبد الله، ز محمد دا عبدالله زویما او زه د رب العالمین رسول پیغمبر ما. بریده ورته لاس ور اوږد کو. ورته وی زر زر راته د ایمان کلمه ووایه. هغې خلقو ته یې لاس داسې کو، نه خو یې داسې اشاره وکړه، نه یې داسې اشاره وکړه، داسې ورته لاس کو. یو لاس خپل داسې خلاصي ورته داسې نیولی دی او د ګس لاس ته یې راواچولو. سر لاس یې داسې ونیو. هغې قبیله کې دا عادت و
چې زه د دې کس چې چا پسې راغلی یم زه غلام شما. هغه 70 کسان ګوري څنګه فیصله وشوله، مونږ خو راغلي وسل اوښان بس مونږ ته میلاویږي. زمونږ مشر خو لاړو غلامۍ زنځیري غاړې ته واچولو. زما محبوب پیغمبر پاسېدلو، زما نبی پاک صلی الله علیه وسلم پاسېدلو، نبی الرحمه پاسېدلو، رحمت للعالمین نبی پاسېدلو. بریده په خپل اوښ باندې کېنو، لاس یې ورته داسې برکو چې څوک د بریده ملګري وي زه د بریده ملګری ما. اویا کسان ټول راغلل، عزیزانو توریزان پس راکاږي. 70 کسانو ایمان روړو. سرداری کونین میں قافلہ مدینی طیبی تا 3 کسان ندی، اوس به 73 کسان انشاءاللہ مدینی ته ننوځي. عزیزانو بریده اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ چې ډلې ته ولیدل، اے زما ملګرو اسې نه چې زمونږ په شان دی نور خلق حمله کوي. ټول چار چاپیره د سرداری کونین د اوښي نه چاپیره روان شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته مې بریده عاجزانه درخواست کی، مور و پلار مې در نه قربان شان، منګا روان یو، من خو مدینې طیبې ته ځو، مونږ د پاره یو جنډه پکار ده، مونږ د پاره یو نشان پکار دی. زما محبوب پیغمبر دومره مینه کې راغی، وای مونږ سره نشان جنډه شته دی نه. محبوب مبارک مې پټکې راواغوستو، ورته وی اے بریده دکې لرګی ورکو برې اونیسا. اے غیرتمند ووري والله العظیم پټکې د عزت علامه ده، پټکې د فتح علامه ده، پټکې د امن علامه ده، پټکې د سکون علامه ده، پټکې والله العظیم د عزت جامه ده. بریده رضی الله تعالی عنہ جنډه داسې نیولې پټکې مبارک خلقو ته ځلیږي. یو ټیم کې ورته یو کس راغی، ورته وی اے بریده خپلو ملګرو کې دا جنډه ماته راکه تاله به تکلیف وي. دی په جړا شو، وی نه 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 والله العظیم دا جنډه د حضور پاک د حکم نه بغیر اچاتم نه ورکوما، دی جنډې سره ماته سکون ملو دی. بریده رضی الله عنه ته چا یو ځل ویل چې بریده ژوند کې دی ډېرې خوشحالۍ لیدلي، خو کومه ده ډېره عجیبه او ناشنا خوشحالي ده چې ستا ټول ذهن ارسې بدل کړي. وی والله العظیم چې کله محبوب مبارک خپل پټکې ما ته راکو او ما ته ویل دنه جنډه جوړه کا، نو ما به د محبوب مبارک مخ ته کتل، بیا به مې جنډې ته کتل، ما ته سکون میلاوېدو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرا مقام باندې، حرا یو مقام دی، په هغې غونډۍ باندې به عرب انصار راوتل د سار نه، او د مازدیګر ماښام پورې به ولاړو په انتظار د رسول الله کې. په انتظار د چا کې؟ هسې استاسې فیصله وکړي انصارو سره مینه په کار نه ده. ولې نه؟ مینه خو انصارو سره په کار ده. ځکه انصار د مینې قابل خلق دی. مکه مکرمه کې خویان ورته خلکو وکنستل، مکه مکرمه کې ورته ازغي مخې ته واچول، مکه مکرمه کې په کاڼو وویشتو، مکه مکرمه کې د هغه بې عزتین هغوی کولې، د هغه ملګري بیوال کم ملګرو باندې به چې رسول الله مبارک خفه کېدلو. لیکن زما محبوب پیغمبر څه کوي؟ سراقه باره کې څه وویل؟ دا خو د ابي جهل در رالیږلی و، لیکن زما نبی الرحمه صلی الله علیه وسلم دعا ورته کوي، وعده ور سره کوي، او دا نور ټولې ناشنا ناشنا خبرې پرېږدئ. یو خبره ما تقریر کړې وه، تاسو ته به یاد یا به یاد نه. سردار کونین چې راوتو د هجرت په شپه باندې، نو په کټ باندې څوک پرېښودو؟ ماشاء الله حضرت علی کرم الله وجهه ځای پرېښودو.
تب زما پا کٹ تشریف فرمائی. عزیزانو کٹے پہ ساتلو دا فلسفہ چاہتا ہم نے دا معلوم دا اہل مکہ والا و ٹول امانتون دا رسول اللہ مبارک سر پراتو اگوی بخپل مال پا دا ساتلو چی دا امین دے خیانتگر نہ دے دا صادق دے کاذب نہ دے دا دا بل پا مال خیل ساتی پکار خداو چی ابو بکر صدیق تے ویلے رضی اللہ دا زمان رہے دا منگ دا سویو خواہ دا منگ فطرت دا سے دے چیو خراتا ہوگا دا مال بکی اوچت کو زگوری دا اغی مجاہدینم کلک مخالفم چی بغیر دا قاضی دا فیصلین دا بل مال غنیمت گنی بالکل نہ دے پکار. مجاہدہ فلسفہ دا اسلام یادکا فلسفہ دا تعلیمات دا مصطفیٰ کا در سروی بیا با ستا جنڈا انشاءاللہ دا دنیا گڑ گڑ تا ارسی گی او کتلک دوکا شوی پا سور مخ او سپین مخ باندے پا گاڑی ٹوپک باندے پراٹو لولو دا مال باندے نبی دا فتح سوچ مکوا ذلت کے بواقع شے صدی خیل دے دا علی کرم اللہ وجہو چھ پا کمزے ناس دے دا سیبا خزانی دی مال دے دولت دے سار علی سے برا پاسے دو چرا اوتو دا علی نخو معشوقہ جدا شوی دا علی سترگی سری سری دی زدی مرگو تو دا سیدان زڑی رخ پی جنم چارا تو ویلی سنگے پی جنم مال دا دی خودی غصہ کینا و چو غصہ شی دوی سترگو کی یو قسم سروال راش سترگی سری سری شی علی رضی اللہ عنہ چی بار را اوتنو مخیم سرو سترگی مبارکی مصری اخ کے روانی دی نو ناگہانا پی یو کس راغے دادا ابی لہب غلام دے نم زما دا ذہن نا اوتلو حافظت میں دیرہ کمزور شو اللہ دے خیر پیخ کی اس میں قتل ران اللہ نمیر غلام ورطراغے نو دی پوگے دا سلاس کی خودو ورطو اے علی رضی اللہ تعالی عنہ نندیر غمجنی نندیر خپائی ننستا حالات بدل دی اے علی دا سی خبگان ماستا پا مخیلی دلے نو ورطوی خپا بنائی ما زما دزر ما شقمان جدا شوان ورطوی رازان زبدی بوزم ابی لہب تا زبدی بوزم پلان کی تا ورطوی اے دخدے بندان کدا ٹول عرب مالا خوشحالی راکی ما چخپلا ما شقلی دلی نوی زمادی پر ابلا یزال قسم ماسو خوشحال والے نشی خورازہ کار میں دے در سرا دلا سے ونیولو دا سے مال را اویستو ورطوی دا دی خپل مالک تا ورکا ابی لہب تا ورکا اے ابی لہب اکلک مخالف دے او دا ابی لہب مال بچا ساتلو نبی علیہ السلام عجیبا وی دام خپل مال والے او تی ولی پیغمبر سشو ستاد ترزوی سشو علی سے پجڑا شو یا غلارو بس دا خپل امانتم والے علی سے اعلانو کو رازی علکا اگا خلقو چی دا رسول اللہ نہیں بیگا پیرا کولا او دا رسول اللہ مبارک نہیں دا غید دا گرفتاری او دا قتل دا پارے ٹول اشپرونا کڑے وا نن اگا خلق راشی خپل امانتون دی والی علی خپل امانتون موالی ارسڑے رازا علی سے برتا خپل امانتون ورکوا دریو رزو کی خدا علی سے امانتون تقسیم شو دمرا مال والتا ٹول مال خلاش علی سے ادرے دو خدا دی تاسے و منگ ٹولو تا دا مقام را کی دا عربو داغی وقت کی دا راٹولے دو یوزیو اغیتا چکم زیبان دے رسول اللہ مبارک جنڈا لگاولے وا مسجد رعایا ورتوی اغا مسجد رعایا بانگ دلتے ہو غلوی میدانو ہموار زیو پلینو دیکھے بدا عربو دا خلق را جمع کے دل نو علی سے اعلانو کو اے خلقا آغل تراشی دا مروان دی طرف تراشی اہم اعلان دے درتے کوما ٹول خلق رالل
عربو کې یو شی و داسې ضروري خبره به چې شو ټول به راتلل خلق ټول رال ورته وی ای خلقه چا چې زما د معشوقې سره سامانتونه یې ښودلي وو هغه هر چا ته خپل رسېدلي او که نه که چا ته نه یې رسېدلی اواز وکړي عربو ټول لاسونه بره کړل موږ ته خپل امانتونه رال علی رضی الله تعالی عنہ مې څادر په اوږه واچو فوراً کور ته نځي مدینې منورې ته روان شو علی رضی الله تعالی عنہ مکی مکرمین سو ملګرو پې آواز وکړو ای علي یوازې روان لاره دا تکلیف دی ورته وی ما پرېږدئ علي رضی الله تعالی عنہ دومره تیز مزل کړی دی دعا به کوله یا الہ العالمین کم مزل چې امام الانبیاء ته رالن کړی دی یا الله وی درې کسانو زه یو یم یا الله دویم را سره تی الہ العالمین یریږم د چا نه مخلوق نه خو یا الله ما زر زر معشوقې ته ورسوه علی رضی الله تعالی عنہ امام الانبیاء ته هغه رسېدلی په لاره کې زبیر رضی الله عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شوی ان شاء الله اب را روانې جمعې ته که الله ته منظوري واقعه به ان شاء الله به بیانو ان شاء الله العزیز یو ورور دعا دپاره درخواست کړي ان شاء الله دعا به ورته غواړو ان شاء الله ټولو ته به دعا کوو الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو د هجرت واقعه کې اهم فلسفه پرته ده هغه ده چې د زړه نه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو مال متاع مال دولت منصب دا ټول عارضي څیزونه دي نن تا سره یو سبا د بل چا سره کم چا سره چې د نبی علیہ السلام محبت زړه کې وړی دنیا کې مالدار او آخرت کې مالدار دي الله دې موږ او تاسې د حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې روان کی بریده رضی الله عنہ پاتې واقعه به ان شاء الله را روانې جمعې ته بیانو چې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ته د مدینې منورې انصار په حرا مقام باندې حرا هغه مقام دی د بقی شریفی دی طرف ته آخري ګوټ کې پروت دی مشرق طرف د مدینه منورې مدینه منوره جنت البقی شریفه چې په کوم ځای کې قبرستان دی د مخامخ غټې ونې وي مخکې وي د قجرو اوس هلته خو آبادې نه دي هغه ځای باندې به انصار ودرېدل تفصیل به ان شاء الله را روانې جمعې ته بیانو بیا انصار چېرته لاړه د دې ځای نه ټول بیا قبا ته تلي قبا د مدینې منورې د مسجد نبوي شریف نه 3 کیلومتر تقریبا زیات و کم فاصله کې پرته ده دعا وکړئ الہ العالمین خدای زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي الله د قبر د عذاب نه مو وساتي دعا وکړئ رب العالمین زموږ مدرسې او ورور مرګرې بیمار دی الہ العالمین خدای روغ صحت نصیب کړي نور بیماران دی الله کریم خدایا ټولو مرګرو ته روغ صحت نصیب کی رب العالمین زنانه بیمار دی الله روغ صحت نصیب کی رب کریم الله د دې جامعي څومره معاونین دی اراکین دی الله په ژوند کې کاروبار کې مال اولاد کې برکتونه واچي کریم مهربان رب الله زمونږ باقی زندگی د محبوب سنتو کې تیره کې الله مونږ تکبر غرور نه اوساتي الله مونږ د شیطانی وسوسو نه اوساتي الله زمونږ زړونه خدای په خپل مینه باندې د آقا په محبت باندې الله رنگ کې رب العالمین تمام دنیا کې الله چې څومره مسلمانانو ته پریشانی دي الله د امت دا پریشانی د ژوند په خوشحالو بدل کې دعا وکړي الله کریم زمونږ او څومره دینی مدارس چې دي الله د دین ادارې چې دي شعبې دي الله د ټولو مدرسو الله د ټولو ادارو د ټولو خانقاو د ټولو مراکزو الله حفاظت فرمایي رب العالمین زمونږ د ټولو الله څومره مشران وفات شوي الله قبرونه منور معطر کړي الله چې کوم ژوندي دي ژوند کې برکت واچي د دې مدرسې ډېر اراکین ډېر مخلصین مشران هغوی دنیا نه تلي اوس الله دې قبرونه د جنت باغچې وګرځي دعا وکړئ د مدرسې پاتې کارونه الله ته په خپل فضل باندې په خپل کرم باندې الله سر ته ورسې خدای دا باقی پیسې الله زمون قبول کړي رب العالمین خدایا څه ضرورت د دې مدرسې دي الله نور زمونږه د مدارس ضرورت الله د ټولو د غیبونه تنظیم برابر کړي الله کریمه څومره بیماران دي په دې حاضر جمع کې د لرې ځای نه راځي نږدې نه راځي علما عوام او خواص الله په دواړه جهان باندې سره زمونږه خوشحالي نصیب وګرځي رب العالمین
خدای زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان وکړي. دعا وکړي الله څومره ملګري چې قرضداران دي الله سره زمونږ د قرضونو نه خلاص کړي. الله د چا کاروبار نه د حلالو کاروبار نصیب کړي. الله کریمه ډېرو ملګرو دعا او درخواست کړی د مدرسې خادمان دي معاونین دي د مدرسه کې څه قسمه تعاون کوي د هغوی کورونو کې بیماری دي الله روغ صحت نصیب کړي. خپله په بدن باندې بیماران یو مونږه الله مونږ ټولو ته روغ صحت را نصیب کړي. د اعمالو صالحه او توفیق راکړي. زمونږ د دې مدرسې یو شاګرد پاتې شوی قاری محمد عثمان صاحب هغه ابله ورځ ډېر عجیب د غریبۍ د غربت او د فقر په حالات کې لاړو. ځکه داسې حالات کې لاړو په خدای قسم دی چې 3 ورځې مخکې چاته ویلو یو مولانا صاحب ته ویلو بل دعا راته وکړه چې خدای پاک یا راته مرګ راولي او مې نور خدای حیا وساتي. زه خو ډېر بې کوټه یم ځکه چې کور کې د غربت داسې آخري انتها ته رسېدلی و. ځکه چې کله مړی مونږ دغه نه راښکته کړو امبولانس نه امبولانس ته که څه شی دی نو ما چې ته مال دا دننه کوي زنانه ته یو کس راغی ویل کور کې ځای نشته د کوټې مخې ته د کټ د ایښودو ځای نه و. د داسې فقر په داسې حالاتو کې هغه د سار جمع کړی و او کور ته تللی د زړه دوره پرې راغله د رنګه تک تور خو په خدای قسم دی چې کله زه سره کارخانو پورې لاړم ما ویل داسې چل دی چې د داسې مړي سره تلل پکار دي چې دا لاوارث وي. په خدای زه ولته ورلم بیا مې دا مخ کتلو تک سپین ځلېدلو. نو داسې شهید دعا وکړي چې الله کریم دا اعلی درجې نصیب کړي او د دې مدرسې ښکلی طالب و ښایسته وخت دلته تېر کړی رب العالمین دې اوس د بچو حفاظت وکړي. ځکه چې د یو کټ بسترې سامان هم نه و کور والی ورسره ګاډۍ کېناسته هماغه د مړي په ګاډۍ کې او واړه بچي ځان سره مخې ته کړل او لاړل. نو ما چران تپوس وکړو ویل داسې بسترې دي چې هغه د وړو نه دي ځان سره څه شی اوس. نو ګوره داسې ژوند دی مونږ او تاسو خو د خدای نعمتونه دي خدای راکړي شکر پرې نه وباسو. قسم دی دومره کمزوري شو الله دې زمونږ استاد په حال ورحمېږي. نو هغې ته دعا وکړي الله د بچو حفاظت وکړي الله د هغه اعلی درجې نصیب کړي. ستاسو او زمونږ د ټول د الله په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.